د افغانستان اسلامي امارات دفاعي ځواکونه د رد الظلم په نوم د روانو انتقامي عملیاتو په لړۍ کې یو مهم پوځي اقدام ترسره کړی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارات دفاعي ځواکونه د رد الظلم په نوم د روانو انتقامي عملیاتو په لړۍ کې یو مهم پوځي اقدام ترسره کړی. د راپورونو له مخې د هیواد په ختیځ او جنوب کې د دفاعي ځواکونو له لوري د پاکستان د پوځ 2 کشفي بې پیلوټ الوتکې رانسکورې شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دغه عملیات د 201 خالد بن ولید قلو اردو او 215 البدر قلو اردو د ځواکونو لخوا ترسره شوي. د معلوماتو له مخې لومړی کشفي ډرون الوتکه د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې هغه مهال هدف وګرځېده کله چې د افغان خاورې په سر یې د کشفي او استخباراتي فعالیتونو هڅه کوله. سرچینې زیاتوي چې افغان دفاعي ځواکونه د پرمختللو وسلو او د هوایي دفاعي سیستم په کارولو سره وکولی شو دغه ډرونونه په نښه کړي او راویې غورځوي. د راپورونو له مخې د ډرون پاتې شوني د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د تخنیکي ارزونې لپاره خوندي ځای ته لیږدول شوي. بل لور ته دوهمه کشفي بې پیلوټ الوتکه د کندهار ولایت په مربوطاتو کې رانسکوره شوي. د معلوماتو له مخې دغه ډرون هم د پاکستاني پوځ لخوا د سرحدي سیمو د څارنې او معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کېده. افغان ځواکونه هوایي څار سیستم له لارې د هغه حرکت کشف کړ او وروسته یې هدف وګرځاو. پوځي سرچینې وایي چې د دواړو ډرونونو رانسکورول د رد الظلم د انتقامي عملیاتو یوه مهمه برخه ده. د دوی په وینا دغه عملیات د پاکستاني پوځ د وروستي اقداماتو سرحدي فشارونو په ځواب کې پیل شوي دي. شنونکي وایي چې کشفي ډرونونه عموما د جګړې په ډګر کې د معلوماتو د راټولولو، د هدفونو د تثبیت او د ځواکونو د حرکت د څارنې لپاره کارول کیږي. د همدې لپاره د داسې الوتکو له منځه وړل د پوځي پلوه مهم ګڼل کیږي ځکه چې دا د مقابل لوري د استخباراتي توان کموي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.